نیوز پرې چینل لیدونکو سلام وخت په بخیر ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د وزیرانو شورا د تازه پریکړې لمخې له دې وروسته په هیواد کې د ځنګلونو وهل د چارتر ترشو قاچاق پلور او انتقال په مطلق ډول باندې په پریکړه کې امنیتي او ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنه شوې ده چې دغه کار مخه دې په جدي ډول ونیسي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د کونړ د چارتراشو د قاچاق ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې په دغو شبکو کې د یو شمېر کسانو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې غوښتنه کړې وه چې دغه قاچاق مخه دې ونیسي. بل لور ته طالبانو خپلو سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو ته حکم کړی چې د محکمې له لارښوونې پرته د په عام محضر کې د سزا له ورکړې ډاډه وکړي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د وزیرانو شورا پریکړه کړې هغه سزاګانې چې د مجرم د تشهیر ته اړتیا نه وي او محکمه یې د تشهیر اجازه نه وي ورکړې د مجرم له علني اعدام او د مړي له ځړولو د ډډه وشي. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چاره.